السلام علیکم، زه یم انعام الله خان او تاسو ګورئ پښتو کمپیوټر اکیډمي. کتونکو که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیا بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې تاسو ته زموږ ویډیو د کتو لپاره ټول نه مخکې راځي. ویورز، نننی کلاس زموږ دی. پرون موږ 8 نمبر کلاس کړی په پروفینګ باندې. نن موږ راځو سیو له. نو په سیو کې باندې چې موږ کله کلیک وکړو نو سیو باندې زموږ دا مینیو اوپن شي، کسټمایز هاو ډاکومنټس آر سیوډ. نو موږ چې دا ډاکومنټ په سطر کې باندې سیو کوو، که موږ ډاکومنټس ته ټایپ صحیح نه کړو، هغې ته موږ یو قسم صحیح نه کړو چې یاره دا موږ په دې ټایپ کې سیو کړه. په هغې کې زموږ سره ورډ 97 2003 ډاکومنټس دي، ورډ ټمپلیټ دي، ورډ 97 ټمپلیټ ډاټ دا ډاکومنټس دي، ایکس ایم ایل او اوپن ایکس ایم ایل 2003 ایکس ایم ایل دا زموږ سره ډاکومنټس دي. خو همیشه چې دی بای ډیفالټ به موږ په ورډ ډاکومنټس کې چې دی ډاکومنټ په ساتو که موږ هغې ته ټایپ صحیح نه کړو نو دی به زموږ سره په دې ډاکومنټس کې چې دی هغه به زموږ سره ډاکومنټ سیو کوي. بیا دی اټو ریکور انفارمیشن ایوری، مطلب که موږ ډاکومنټس سیو کوو نو په مخه باندې بار بار 15 منټه بعد 7 منټه بعد او د بجلی مسله یا د بل څه مسله چې الکټریسټي مسله او زموږ سره ډاکومنټ سیو نه کړو او موږ پکې کار وکړو او ډاکومنټ زموږ ځای شي نو اټو څومره ټایم بعد چې د هغه دا انفارمیشن چې د هغه موږ چې کوم کار کړی هغه زموږ سره سیو کوو. نو 15 منټه بعد 10 منټه بعد دین او تاسو دا سلیکټ کولی شئ. دومره ټایم بعد چې د هغه زموږ سره دا دغه کوئ په اوکې باندې کلیک کوئ. ورپسې به چې کیپ د لاست ورجن اټو سیوډ ورجن اپ اټ کلوز، مطلب که تاسو داسې کار کړی او هغه سیو شوی نه وي نو هغه ډاکومنټس دي زما سره اوپن کوه. بیا د اټو ریکور فایل لوکیشن، مطلب دغه فایل چې کوم وي دا سیو شوی اتوماتیکلی ریکور شوی دا موږ سیو کړی نه او هغه سیو شوی اتوماتیکلی دا موږ سره په کوم ځای کې پروګرام سره پروت وي، په سی کې بیا یوزر، بیا ورپسې نیم فولډر، بیا پای کې دننه چې د اپ ډیټا او بیا دننه پکې رومینګ، بیا مایکروسافټ او بیا ورپدې کې موږ سره پروت وي. که تاسو ورته دا لوکیشن چینج کول غواړئ، دا فولډر ورته چینج کول غواړئ، د خپل خوښې یو فولډر ورته اچول غواړئ نو براوز بټن باندې به کلیک وکړئ او تاسو د خپل خوښې فولډر چې د هغه دې نه ډیسکټاپ ولوډ کوئ، ای ولوډ کوئ، سی ولوډ کوئ نو دی به همیشه لپاره بیا چې دی په هغه ځای کې دغه فایل سیو کوي. ورپسې پر ځای بیا زموږ سره ډونټ شو د بیک سټیج وین اوپنینګ آر سیوینګ فایل، مطلب ما په یو ډاکومنټ کې کار وکړو د هغې سره چې کوم شاته بیک سټیج و ایډیټینګ موږ کړی و، پکې نوی ایډیټینګ پکې موږ وکړو د هغې سره شاته نه کوم سټیج چې دی هغه مه سیو کوو زموږ سره. په دې باندې البته ټیک مارک نشته نو موږ همیشه په ډاکومنټس کې ایډیټینګ کوو نو په دې باندې ټیک مارک نه پکار. او که فرض که تاسو غواړئ چې زموږ سره بیک سټیج نه راغلی نو په دې باندې تاسو ټیک مارک وکړئ نو ستاسو سره به شاتنی فایل چې دی هغه نه راځي. ورپسې به دی شو ایډیشنل پلیسز فار سیوینګ ایون اپ ساین ان می بی ریکوایرډ، مطلب شو ایډیشنل سیو دپاره هغه ځای مطلب کم یو ډرایو چې ده او آنلاین چې کوم ډاکومنټس موږ سیو کولی شو نو هغې لپاره زموږ سره دا دی. بل سیو ټو کمپیوټر بای ډیفالټ، نو بای ډیفالټ چې د هغه ډاکومنټ سیو کېږي ډیفالټ لوکل فایل چې دی زموږ لوکیشن دار سی یوزر نیم او بیا ډاکومنټس کې سیو کېږي. مطلب که موږ د بای ډیفالټ بل ځای ورکوو او د خپل خوښې ورته موږ یو ځای سلیکټ کوو چې یاره ډاکومنټس چې دی هغه اتوماتیکلی په دې ځای کې سیو کوم نو ای ډي ورته موږ سلیکټ کولی شو او هغه ډاکومنټس چې دی هغې ورته موږ یو فولډر جوړولی شو، یو فولډر ورته موږ سلیکټ کولی شو، دی به همیشه لپاره ډاکومنټس چې زموږ سره په هغه ځای کې شو کوي. بیا دی زموږ سره په سیو پسې لینګویج، نو په لینګویج باندې چې موږ کله کلیک وکړو دا زموږ سره لینګویج راوړو. په دې کې اوس زموږ سره د مخکې نه چې دی ایډیټینګ لینګویج چې دی هغه کیبورډ ډاټ زموږ سره چې دی بیا انګلیش لینګویج انګلیش یونایټډ سټیټ دی زموږ سره زموږ سره انسټال دی اوس فلحال په دې کې. او بیا پشتو چې دی هغه پشتو انیبل دی زموږ سره او اردو ته زموږ سره درې چې دی زموږ سره په دې کې انسټال دی. که تاسو د خپلې مرضۍ بل یو لینګویج انسټال کول غواړئ کله چې موږ دې ته اردو یا پښتو اوس په دې کې موږ کله لیکل کوو په دې کې نو زموږ سره چې دی په انګلیش باندې لیکل کوي اوس په دې کې موږ لیکل کوو په دې ځای کې زموږ سره لیکل کوي په انګلیش باندې. که فرض کړه دې ته دا دغه چې دی دا سلیمان از ګوډ بوای په دې کې اوس فرض کړه موږ وایو چې په اردو پښتو کې موږ ته لیکل کوي بیا آپشن کې بیا چې دی لینګویج ته به راشي نو لینګویج کې دا بیا به سلیکټ کوو موږ اردو او په اردو کې بیا سیټ ایز ا ډیفالټ سمبل باندې چې کلیک وکړو نو بیا موږ سره دا تپوس وکړو چې دا نیو ایډیټینګ لینګویج یو جسټ چوز ویل ټیک افیکټ د نیکسټ ټایم یو سٹارټ اپس نو بیا موږ ته چې یس او موږ ته نیو دغه چې هغه لینګویج سلیکټ کړه نو موږ سلیکټ کړو اردو پاکستان هغه موږ سره لا فلحال په دې ام اس اپډیټ کې انسټال نه هغه آنلاین انسټال کېږي خو لیکل چې کوم دی مطلب ډکشنري نه انسټال زموږ سره خو لیکل چې کوم دی زموږ سره په اردو کې اوس فلحال کوي بیا موږ اوکې او بیا چې موږ کله راځو بیا زموږ سره لیکل کوي په دې اردو لینګویج کې.
وسره مونږ کله سلیکټ کو اردو لینګویج لاړ به شابه اردو کو سلیکټ کو نو دی به زموږ سره لیکل کوي په اردو لینګویج کې. اوس ورته ورکوم چې پښتو مطلب هر دغه ځای ته ورکوم نو دی زما سره لیکل کوي په اردو لینګویج کې. دا زموږ سره لینګویج دی نو زموږ سلیکټ کولی شو بل لینګویج هم انسټالولی شو. بیا زموږ سره ایډ ایډیشنل ایډیټینګ لینګویج نو ایډیشنل مطلب دا دی چې موږ ورته بل یو لینګویج د خپلې مرضۍ هم ایډ کولی شو بله یو ژبه ورته ایډ کولی شو مطلب فرینچ او اردو پښتو د خپلې مرضۍ ورته رومانیش رشین چې کومه لینګویج ته موږ سلیکټ کول غواړو نو هغه ورته موږ دې ایډ باندې چې موږ سره کلیک وکړو نو موږ ورته ایډ کولی شو. هغې کې بیا یو لینګویج سلیکټ کړو دې لینګویج او بیا په ایډ بټن باندې به کلیک وکړو نو هغه زموږ دلته کې ایډ شي. اوس زه ورته راکوم عربیک بحرین نو دا ورته څه سلیکټ کړم زما سره عربیک بحرین چې هغه دلته کې ایډ شو. Let's say me know when I should download additional cropping tools نو مطلب په دې باندې چې کله کلیک کېږي زه اوکې ووایم نو دی به زما سره ما دې نوټیفای کوي نوټیفیکیشن مال نه کوي چې نوی لینګویج چې دی هغه ته ایډ شو. ورپسې به زه بیا ډسپلی لینګویج چې دی هغه زموږ سره هم انګلیش ته میچ مایکروسافټ وینډو بای ډیفالټ دا ورته موږ چینج کولی شو دا موږ ټیک کړو دلته کې به دې باندې کلیک وکړو دې باندې په دې ایرو نشان باندې به کلیک وکړو نو زموږ سره بای ډیفالټ چې دی هغه ډسپلی به هم انګلیش لینګویج رالي او چې موږ دلته کې کلیک وکړو او هیلپ زموږ سره لینګویج د هیلپ چې زموږ سره په کوم ژبه کې رالي نو هغه زموږ سره به انګلیش سلیکټ کړو یا بای ډیفالټ تاسو هم سلیکټ کولی شئ بل لینګویج بل چوز سکرین ټیپ لینګویج نو دا زموږ سره زما خیال آنلاین سیو کېږي چې زموږ سره کله نیټ بیا فرینچ دی فرانسیز او بیا سپین نو د دې نه تاسو یو لینګویج هم سلیکټ کولی شئ اوکې پې والا سیټ یور سکرین ټیپ لینګویج دا و نننی زموږ سره د سیو او د لینګویج پلس